مثلا پخوا د دوی په لاس کې پروژه وه، د اسلام نه ډېره ښه استفاده کوله، انګیزه به یې خوروله، افغان دولتونه به یې نړول. اوس د اسلام انګیزه طالبانو ترې اخیستې ده، دوی کولی شي چې برعکس په پاکستان کې دا انګیزه خوره کړي او د پاکستان د دولت په مقابل کې جهاد اعلان کړي، چې بدبختانه دغه فتوای تر اوسه نه ده ورکړې چې جهاد فرض ده، او دوی ډېر د احتیاط نه کار اخلي او دا احتیاطکاري په ګټه نه په نقص تمامیږي. او زموږ مشوره دا ده چې افغان ماشوم ته د ماشومتوب د زیږولو نه چې کله هم اذان په غوږ کې کېږي، په هماغه وخت کې باید د پاکستان د دښمنۍ نه هم ورته وویل شي، بنان که ملا وي، که د پوهنتون استاد وي، که د افغانستان هر وګړی وي، دوی باید د پاکستان په مقابل کې د احتیاطه کار ونه کړي. دغه شیوه د پروژو د پلي کولو ولې تغییر کړی؟ یوه خبره دا د انګیزو مسله ده. دویمه مسله ډیره مهمه ده چې دوی په خپل بمبارد سره کوشش کوي نړیوالو ته پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ټولې تروریستي ډلې سره راټولې شي او نړیوال متحدین ځان ته پیدا کړي، که اوس نه وي 1 کال بعد، 2 کاله، 15 کاله بعد، ترڅو پاکستان همغه هدف چې دوامدار درلوده په طویل المدت کې ورته رسیدلی وي او په افغانستان کې د مقتدر دولت د جوړښت مخه نیولې وي.